سلامونه او نیکی هیلې احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان مشال بنګش. پروګرام خوشحال مازدیګر کې یو ځل بیا ستاسو مخاطب یم په دې هیله چې روغ او جوړ تازه به او د سپرلي د ښکلي موسم نه به خوندونه اخلي. مینوالو ادبي خپرونه ده، په دې کې به له شاعرانو او ادیبانو سره ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریکوو. مینوالو دا مهال زه د ټنډورو درویزو کې ناست یم. نن مازدیګر یم له خالق شاه افغاني صاحب خواله راوړی دی، هغوی نه به ښکلي کلامونه اورو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازدیګر کې هرکلی درته وایو. وعلیکم سلام. ډېره مننه کوم د تاسو زموږ غني فقیر سړي ته تاسو ځان راورسولو. تاسو راغلی، ډېره مننه. مننه مهرباني. ژوندی اوسئ. د ادب د لارې به تاسو ډېر مینوال پېژندي. یو څو لنډو ټکو کې خپله پېژندګلو وکړئ. جی ما خالد شاه منما ده او تخلص مو فني ده او د ټنډورو اوسېدونکی یم، تل ټنډورو اوسېدونکی. ډېره ښه ده، ډېره مننه. خالق شاه افغاني صاحب د خوشحال مازدیګر کتونکو ته یو ښکلی کلام وړاندې کوي چې هغوی هم ترې خوند واخلي او دا ناست ملګري هم ترې خوند واخلي. ډېره مننه وي. انشاءالله. ښه، اول به یو څو شعرونو ته شروعات وکړم چې مخې ته راغلله مغروره مخې واړولو، مخې ته راغلله مغروره مخې واړولو، په نزولو قدمونو باندې تیره شوله. او نن مې وانخه ورکوله نزولي یار ته، نن مې وانخه ورکوله نزولي یار ته، څه زلزله مې په لاسونو باندې تیره شوله. او زه خلیق شاهي د غرور په ناز لمبه لمبه کړم، زه خلیق شاهي د غرور په ناز لمبه لمبه کړم، ګوره د ګوتو په سرونو باندې تیره شوله. او غزل مطلب چې کوم د هغه دا شی ده چې ورپسې زړه مې خوږېدو، ورپسې زړه مې خوږېدو، جانان به نه راتللو، نم مې د سترګو بهېدو، جانان به نه راتللو. داسې خو نه وه چې زما په حال به نه خبرېدو، داسې خو نه وه چې زما په حال به نه خبرېدو، زما په حال به خبرېدو، جانان به نه راتللو. او زما بیمار زړګي پوښتنې ته ټول کلی راتلو، زما بیمار زړګي پوښتنې ته ټول کلی راتلو، دا مې په څنګ کې اوسېدو، جانان به نه راتللو. او زما مینې او خلوص دومره مغرور کړی و، زما مینې او خلوص دومره مغرور کړی و، زمونږ په کور به تېرېدو، جانان به نه راتللو. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. یو ځل بیا. زما مینې او خلوص دومره مغرور کړی و، زما مینې او خلوص دومره مغرور کړی و، زمونږ په کور به تېرېدو، جانان به نه راتللو. او زما په حال به چې خبر شو خالق شاه پوهېدم، زما په حال به چې خبر شو خالق شاه پوهېدم، پټ به په زړه کې ژړېدو، جانان به نه راتللو. واه، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مینوالو دا و خالق شاه افغاني صاحب چې ښکلی کلام مو ترېنه واورېدو. داسې په یو کلام به یې نه پرېږدو، د خالق شاه افغاني صاحب نه به یو ښکلی ترنم هم اورو، ولې چې د خالق شاه افغاني صاحب زمزمه زما خپله هم ډېره خوښه ده. راځئ چې خوند ترېنه واخلو. خالق شاه افغاني صاحب نن به زموږ مینوالو ته یو ښکلې زمزمه کوي چې هغوی هم ترې خوند واخلي او دا ناست ملګري هم ترې خوند واخلي. ډېره مننه به زما روخه زما ځانه که راځې، زما روخه زما ځانه که راځې، زه راغلی یم جانانه که راځې، زه راغلی یم جانانه که راځې. د وریځو ډک اسمانه جانان درومي، د وریځو ډک اسمانه جانان درومي، په شیبو شیبو باران که راځې، زه راغلی یم جانان که راځې. تا فتوا د کفر کړه تا په دار کړم، تا فتوا د کفر کړه تا په دار کړم، ته مشي ته مسلمان که راځې، زه راغلی یم جانان که راځې. جودای د جانان راغله قیامت شو، جودای د جانان راغله قیامت شو، لاندې ځمکې ته اسمانه که راځې، زه راغلی یم جانانه که راځې. خالق شاه چې کله مړ شم هیر مې نه کې،
خالق شاه چې کله مړ شم هیر مې نه کی جنازې ته په ما ګرانه که راځې زه راغلی یم جانانه که راځې زما روحه زما ځانه که راځې زه راغلی یم جانانه که راځې. واه ډیر ښکلی ډیر زبردست ډیره مننه م کوو چې ښکلی مازدیګری مونږ ته راوبخلو ډیره مننه م کوو خالق شاه فاني صاحب. مینوالو دا و خالق شاه فاني صاحب چې ښکلی ترنم مو ترېنه واورېدو. زموږ خپرونه تر همدې دمه وه. خپل ګران قربان مشال بنګش ته او سره له ملګرو فرید خان فرید ته او کیمرامین امیر شاه ځلند ته په لوی الله مو سپارمه. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.